بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. زموږ تس دریم درس دی په نکاح کې د شاهدانو شرعي حیثیت. د نکاح په دې عقد او تړون کې شاهدان ته ضرورت سته که نسته؟ وسته ورته. او دا شاهدان دا سنت دی چې باید موجود وي، مستحب دی که د نکاح د شرایط څخه یو شرط دی، بلکې دا د نکاح د شرایط څخه یو شرط دی چې د عقد ایجاب و قبول د نکاح به د شاهدانو په مخ کې وي. او شاهدان کوم صفات باید ولري؟ د څنګه صفاتو څښتنان به وي دا شاهدان؟ څو تنه شاهدان به وي؟ په دې باندې زموږ ته درس روان دی. قال مصنف رحمه الله وایي ولا ينعقد عقد نه راځي، تړون نه راځي، نکاح المسلمین د مسلمانانو د نکاح عقد نسی منعقد کېدلی، تړل کېدلی، الا بحضور مگر حاضر به وي شاهدین، دوه شاهدان چې کوم صفت لرونکي به وي. اول صفت دا دی عاقلین به وي، د عقل څښتنان به وي، عاقلان به وي. دوهم صفت دا دی حرین، آزاد کسان به وي. دریم صفت دا دی چې بالغین، دواړه و بالغ کسان وي، کوچنیان به نه وي. او بل صفت دا دی چې مسلمین، دواړه به مسلمانان وي. بل صفت دا دی چې رجلین، دوه نارینه به وي. او رجل و امرأتین، که دوه نارینه نه وي، یو نر او دوې ښځې وي، بیا هم دا صحت لري. عدولا، که عادل کسان وي، عدولا کانو، که دغه شاهدان عادلان وي. عادل چاته ویل کیږي؟ چې د ده نیکۍ د ده پر بدیو ډېرې وي، یعنی بدی لږ او نیکۍ ډېر وي، او په نیکیو سره په دا ټولنه کې متعارف وي، پیژندل سوی وي. فاسق کوي هم زموږ په مذهب کې شاهدي صحیح کیږي، خو د ځینې فقهاو او علماو امامانو اختلاف سته. زموږ په مذهب کې عدولا کانو او غیر عدول، که دغه شاهدان عادلان و نیکان وي، او که غیر عدول وي، که فاسقان وي، هم یې شاهدي صحیح کیږي. هلته یې وروسته د هر صفت دلائل او شرح را روانه ده. او محدودین فی القذف، که دغه شاهدان په حد کړل سوي وي فی القذف، په قذف کې. قذف دې ته ویل کېږي چې یو سړی پر یو بېګناه مسلمان نارینه یا ښځینه باندې د زنا تور وتړي، او بیا پر دې باندې شاهدان حاضر نه کړي، نو ده ته حد ورکول کېږي، په حد کېږي، په درو به ویل کېږي. اوس نو هغه څوک چې پر یو مسلمان باندې د زنا تهمت ولګوي او بیا پر دې شاهدان حاضر نه کړله، نو شرعا دغه کس چې دی، دغه تهمت لګونکی باید په حد سي، په درو وویل سي. دغه چې پر یو چا باندې حد جاري سوی وي، دغه کس بیا کولی سي چې د یو چا د نکاح په شاهدي کې شاهد واوسیږي. اختلاف د امامانو پکې شته، دلایل به وروسته تشریح کړو. اوس دی وایي قال مصنف رحمه الله وایي دا مخکینۍ خبرې چې وسولې، ته پوسه اعلم پوسه ان شهادت، چې شهادت د نکاح په عقد کې شهادت چې دی شرطن، دا یو شرط او یو ضروري خبره ده. فی باب النکاح، د نکاح په باب کې، د نکاح په عقد او تړون کې شاهدان دا شرط دی. که شاهدان نه، نکاح د ایجاب و قبول دا صحت نه لري. ولې؟ لقوله علیه السلام، ځکه چې رسول علیه السلام فرمایي لا نکاح، نکاح نه تړل کېږي، نسته نکاح الا بشهود، مگر په شاهدانو سره. شاهدان به وي، د شاهدانو په حضور کې به د عقد کېږي، نو بیا نکاح صحت لري. او که ایجاب قبول څوک وکړي او شاهدان نه وي، دغه نکاح صحت نه لري. وهو دغه حدیث چې دی چې رسول علیه السلام فرمایي لا نکاح الا بشهود، دغه حدیث حجة دلیل دی زموږ دپاره علی مالک، پر امام مالک صاحب. امام مالک رحمه الله وایي د نکاح په باب کې، د نکاح په عقد کې د شاهدانو وجود او شاهدان دا شرط او ضروري نه دي. ولې؟ دی وایي امام مالک صاحب وایي زموږ دپاره دغه حدیث دلیل دی پر امام مالک صاحب فی اشتراط الاعلان. هغه وایي دا شاهدان چې دي، دا شاهدان ضروري نه دي، بلکې د امام مالک صاحب په نیز باندې د اعلان شرط دی. دون شهادت، شهادت تو شاهدان شرط نه دي. امام مالک رحمه الله په یو بل حدیث باندې استدلال کوي چې رسول علیه السلام فرمایي اعلنوا هذا النکاح، اعلان کوي دغه نکاح، او وجعلوه فی المساجد، او تاسو دغه عقد په مساجدو کې تړئ. وضربوا علیه بالدفوف، او پر دغه باندې تاسو دف
یا دریا وهي. ته ګوره د امام مالک صاحب په نیز باندې د نکاح په عقد کې اعلان شرط دی، ولو بالدف. په بل روایت کې راځي ولو بالدف، ولو که هغه په دریا سره وي. یو ځای چې اعلان وسو او د اعلان دپاره دغونې چا یو چا کوله چې ایجاب قبول یې وکړي او برای یو شی ټکوي، یو دریا یې ټکوله چې دا کلي محل خبر سي چې ولا د فلانکي کره دا دریا ټکول کېږي، دا لکه یا دسمال دی یا واده دی. د اعلان د امام مالک رحمه الله په نیز باندې په عقد کې د نکاح شرط دی. اما زموږ په مذهب کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې د نکاح په دې عقد کې د شاهدانو حضور شرط دی، شاهدان به وي. خو دغه اختلاف داسې لفظي دی، ډېر تفاوت نه راځي. د شاهدانو په وجود کې هم اعلان هم راغلی چې یو څوک ایجاب و قبول کوي شاهدانو په مخ کې وکړي، دا یو ډول اعلان وسو، د خلک هم ورباندې خبر سوله. او په عین حال کې که څوک د ایجاب و قبول په مسجدو کې کوي، په مسجد کې د اعلان وکړي، په مسجد کې د ایجاب و قبول وکړي، هم حتما خلک ورباندې خبرېږي. فقط د دې دپاره دغه روایات بیان کړل سوي دي چې دغه عقد او د ایجاب و قبول باید په پټه نه وي، چې یوازې د سړی او ښځه سره خبرې چې ما ورته نکاح کړې د بل نو څوک ورباندې خبر نه وي. د شاهدانو وجود هم د دې دپاره دی چې خلک ورباندې خبر سي او پر دې باندې پر دې عقد باندې باید باقاعده شاهدان موجود وي. او د شاهدان دپاره هم څه شرایط شته چې هغه بیا دې په تفصیل سره راوړو. ولا بد او دغه رنګه چاره نسته من اعتبار الحریت، دغه شاهدان به حریین وي، دواړه به حرین وي، دواړه به آزاد وي، غلامان و مریان به نه وي. ولې فیها په دې نکاح کې به د ازادي ولې معتبره ده؟ لأن العبد ځکه مریی چې دی لا شهادت له، دته شاهدي نسته، دی شاهدي نسي ادا کولی. ولې نسي ادا کولی؟ لعدم الولایت، ځکه چې دی ولایت نه لري. ولایت څه ته ویل کېږي؟ تنفیذ الامر یا تنفیذ الحکم علی الغیر. ولایت دې ته ویل کېږي چې ستا خبره پر یو بل چا باندې هم نافظه سي، وچلېږي. دا چې ستا خبره د بنده د مرئی خبره د خپل ځان په باره کې دی تصرف نسي کولی، دی د خپل ځان واک و اختیار نه لري، نو پر بل چا خو بیخي د امر نه منل کېږي. نو هر چا چې ولایت درلودی تنفیذ د امر یې پر خپل ځان کېدلی سولی، پر غیر هم کېدلی سي. که یو کوچنی دی مثلا کوچنی د خپل ځان اختیار نه لري، نو د بل چا اختیار خو بالکل نه لري. لیونی د خپل ځان اختیار نه لري، نو د بل چا اختیار خو بالکل نه لري. مرئی د خپل ځان اختیار نه لري، نو د بل چا اختیار خو بالکل نه لري. نو زموږ په مذهب کې د هغه چا شاهدي د اعتبار وړ ده چې دی ولایت ولري، تصرف ولري پر خپل نفس باندې، نو چې پر خپل نفس تصرف پیدا کوي، پر غیر باندې هم تصرف دی لري. مرئی چې دی د مرئی شاهدي نه د صحت نه لري، لعدم الولایت، ځکه دی ولایت تصرف نه لري، پر خپل ځان نه لري، نو پر غیر خو بیخي دی شاهدي نسي ادا کولی، د غیر په حق خو بیخي د تصرف نسي کولی. دا شاهدي د یو چا په حق ادا کول دا داسې دی لکه یو ډول تصرف چې ته پر ده باندې کوې. ولا بد او دغه رنګه چاره نسته د شاهدان دپاره من اعتبار العقل والبلوغ، دغه شاهد به عقل هم لري او بالغ به هم وي. لأنه لا ولایت، ځکه ولایت او تصرف نسته بدونهما، د عقل او د بلوغ پرته. کوچنی هیڅ تصرف نسي کولی، او نه لیونی چې عقل ونه لري، لیونی هم تصرف نسي کولی. نو دا لیونی و کوچنی دا د اهل ولایت څخه نه دي، د هغه کسان څخه نه دي چې د دوی تصرف چې پر ځان یا پر غیر باندې تنفیذ او نافذ کړل سي. د نکاح په عقد کې به دا شاهدان چې شاهدي ادا کوي دغه مخکني صفات تر څنګ به مسلمان هم وي. ولې به دا شاهدان مسلمانان وي؟ ولا بد چاره نسته من اعتبار الاسلامي، دی به ولې خامخا مسلمان وي دا شاهد؟ ولې د دغه شاهدانو اسلام معتبره دی؟ فی انکحة المسلمین، د مسلمانانو په نکاحو کې که دوه مسلمانان نکاح سره تړي او دا شاهدان به هم مسلمانان وي. ولې؟ لأنه ځکه خبره دا شی ده لا شهادت، شاهدي نسته للکافر، د کافر شاهدي نسته علی المسلم، په مسلمان باندې. داسې دا شاهدي اعتبار نه لري چې یو کافر دې پر مسلمان باندې شاهدي ادا کړي. د کافر شاهدي د مسلمان پر مقابل باندې د صحت او د اعتبار وړ نه ده. او دغه رنګه ولا یشترط وصف الذکورة، دغه ذکورت نارینوالی دا هم د شاهدانو دپاره زموږ په مذهب کې دا شرط نه دی شرط کړل سوی چې خامخا به دا شاهدان دوه نارینه وي، بلکې
حتی ینعقده تر څو تړل کیږي د عقد د نکاح کېدلی سي بحضور رجل د یوه نارینه په حضور و امرأتین چې دوې ښځې که یو نارینه او دوې ښځې وي دا هم صحت لري. وفيه خلاف الشافعي رحمه الله او په دې مسله کې امام شافعي رحمه الله د احناف سره اختلاف لري. وستعرف د هدايه ملا صاحب ژر دی چې هغه به ته وپېژنې په شهادات ان شاء الله په باب الشهادات یا کتاب الشهادات کې به ان شاء الله پر هغه موضوع باندې بیا بحث وکړو. زموږ په مذهب کې که دواړه نارینه شاهدان نه وم یو نر او دوې ښځې وې هم دغه شاهدي اعتبار لري دا نکاح صحت لري. خو امام شافعي صاحب زموږ سره په دې مسله کې اختلاف لري. بله خبره ولا تشترطو نه دی شرط کړل سوی العدالة عدالت ما درته وویل چې دا داسې یو صفت دی چې په مسلمان کې وي. عادل هغه کس مسلمان ته ویل کېږي چې د ده نیکۍ پر بدوی ډېرې وي دی په نیکي سره مشهور وي په بدي سره مشهوره نه وي. دغه عدالت و نیکوالي دا شرط نه دی حتی تر څو ینعقده د عقد تړل کېږي بحضرة الفاسقین په حضور سره د دوه فاسقانو عندنا زموږ په نیز که د عقد دا د نکاح ایجاب و قبول د داسې شاهدانو په مخ کې و چې هغه شاهدان عادلان نه و بلکې فاسقان و ګناهګاران و بیا هم د دوی د دې شاهدي په توسط باندې د نکاح صحیح کېږي. خلافا للشافعي د امام شافعي رحمه الله بیا اختلاف کړی دی په دې مسله کې. هغه وایي له د امام شافعي رحمه الله دلیل ان شهادت بلا شک د شهادت و شاهدی من باب الکرامت دا د کرامت باب څخه دی ځکه رسول علیه الصلاة والسلام فرمای اکرم الشهود تاسو اکرام او عزت د شاهدانو کوي. دا ته چې یو څوک شاهد نیسي دا یو ډول کرامت او عزت چې دته تور کوي نو دا شاهدان به دا داسې کسان وي چې هغه نیکان بزرګان او ښه خلک وي دوی باید په شاهدي سره ونیول سي. نو امام شافعي صاحب د فاسقانو شاهدي د اعتبار وړ نه ده او هغه شاهدي نه صحیح کېږي ځکه شاهدي چې ده من باب الکرامت دا د کرامت او د عزت د باب څخه دی دا د هغو داسې د یو کرامت کار دی. والفاسق او فاسق چې دی من اهل الاهانه هغه خو د داسې اهل هغه د سپک اهل څخه دی یعنی دغه د سپکې مرتبې خاوند دی د سپکې مرتبې د خاوند څخه ته د ښه مرتبې لرونکي کس کار نسي اخیستلی. ولنا زموږ دپاره دلیل دا دی انه من اهل الولایت دغه فاسق چې دی دا د اهل ولایت څخه دی د تصرف پر خپل ځان باندې کېدلی سي. دی که څه هم فاسق دی د فسق د وجه څخه اسلام د څخه پر خپل ځان د پر ځان باندې تصرفات نه جا اخیستلي. نو که څومره فاسق دی بیا هم دی پر خپل ځان تصرف لري او هر څوک چې پر خپل ځان تصرف لري دی پر غیر باندې هم تصرف کولی سي. ولنا زموږ دپاره دلیل دا دی چې انه دا فاسق چې دی من اهل الولایت دا د اهل ولایت څخه دی تنفیذ د قول علی الغیر کولی سي فیکون من اهل شهادتي نو د اهل شهادت څخه هم کېدلی سي. او بل خبره دا ده وهذا دا ځکه درته وایي چې دا فاسق د اهل ولایت څخه دی لانه دا فاسق لما لم يحرم الولایت کله چې محروم نسو د خپل ځان على نفسه پر خپل ځان باندې د ولایت او تصرف کولو څخه محروم نسو لاسلامه د اسلام د وجه دی مسلمان دی ګناوي جنې سوي دی فاسق دی بیا هم اسلام دی د خپل ځان پر خپل ځان باندې تصرف کولو څخه محرومه کړی نه دی. نو لا يحرم على غیره د تصرف پر غیر باندې هم د هغه څخه نه محرومه کیږي لانه من جنسه ځکه چې غیر هم د جنس څخه دی. بل دلیل دا دی چې فاسق د فاسق شاهدي د اعتبار وړ د بل دلیل یې چشتی ولانه ځکه دا فاسق چې دی صلاحیت لري مقلدا چې دی حاکم سي. مقلد لفظي معنا دا ده چې د یو چا په غاړه باندې امیر ور اغوندي. پخوا زمانه کې چې به یو څوک حاکم سو حاکم به یو د علاقې قاضي ټاکي د قاضي په غاړه باندې به امیر ور واغوستی. نو د حاکم ته د امیر ور اغوستونکي حاکم ته مقلد ویل کیږي او مقلد د لام په زور سره هغه چاته ویل کیږي قاضي ته ویل کیږي هغه څوک چې امیر ور په غاړه کړل سوی دی. دا فاسق حاکم جنې جوړېدلی سي. یو فاسق سړی دی ګناهګار دی مسلمان دی حاکم جوړېدلی سي او حاکم بیا کولی سي چې یو څوک قاضي وټاکي. نو چې د فاسق په قول باندې د فاسق په
قضا ورکول سره یو څوک قاضي کېدلی سي نو دی په خپل هم قاضي کېدلی سي نو د قاضي او د شاهد بیا هیڅ فرق نشته ځکه چې د قاضي قول هم پر غیر باندې نافذېدلی سي او د شاهد هم دغسې مرتبه ده د ده قول پر غیر باندې نافذېدلی سي بل دلیل دا دی ولانه چې دغه فاسق چې دی صلاحیت لري مقلدا چې حاکم دي سي فیصلح نو دا صلاحیت هم لري مقلدا چې قاضي دي سي وکذا شاهد او شاهد هم دغه رقم دی د قاضي قول هم پر غیر نافذیږي او د شاهد قول هم پر غیر نافذیږي نو په دغه اعتبار سره د فاسقانو شاهدي په نکاح کې د اعتبار وړ ده